ورتویل اهبتو منها کشیتا سو منها ردی جنتنا جميعا طول مخی پا دی آیت نمبر 26 کی مراد اور دلتا پا دویم ذلبانی ہوئی چه اهبتو منها پا دویم ذل ورتولی ہوئی نوی دیتا اعادت بعد عهد وی دا اصطلاح اعادت بعد عهد بعد عهد مطلب دا کلا یو خبره کې ټیم شي خلک بیا ور یاد کی مګر مې الله کو شي نو بیا دبه کې الله ته بیا خبره وکړلې توبه وبا سما ظلمنا انفسنا ان الله ورته الزټیک دا قبول خو مې کړل خو زئی وس واپس کو شي خبره حکم غشان جاری ده توبه مې قبول کړل خو جنت کې وسیږي نو تاسو ده اوس دنیا دا اعاده بعد عهد یو بل معنا په علماء کړل هغه ډېر خولي معنا دا غدا ده چې مخکې ورته ویلو چې اهبتو کو شي تاسو دا کوزیدل دی اول اسمان ته دی اسمان ته کوشي کله چې د اسمان ته را کوشول ولاندې اهبتو بالداله چې اوس د اسمان زبکه ته کوشي نو جنت د اسمان ته را کوشول او بیا د اسمان نو زمکه ته را کوشول د دې معنا ده قلنا من ویل اهبتو منا کوز شیتا سو د دې جنتنا جميعا ټول معنا ده ادم تم کوشا هوا تم کوشا او شیطان ته تم کوشا ټول را کوشول آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حوا علیہ السلام را کوشول وې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام په کوم زبانه را کوشوي دی او حوا علیہ السلام نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام د تاریخي روایت مطابق دا په هندستان کې سرندیپ یو غر دی په قضیه را کوشوي دی هندستان کې او حوا علیہ السلام وې دا په جده کې را کوشوي دا جده یو قول په کدار چې دا په سریلانکا کې را کوشوي دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام خو آدم علیہ الصلوۃ والسلام په هندستان کې سرندیپ غربانه او حوا علیہ السلام په جده کې را کوشش ګرځل ځکه الله ورته ویلو کنه چې ګور ډېر ستړي او استرای جون وېدام دې سورته توحا کې ان شاء الله تفصیل راځي بیا چې کله را کوشو او د آدم علیہ السلام مخکې خوراک تیار دی چې لګ زړه وو ته کېدو بابا حاضر وي خوراک اوس اسمه کې ترا کوشو و چې اسمه کې دي ګرمي دا باران نشتا تپ دین آدم علیہ السلام وی الله زب اوس خوراک څنګه کوم جبرئیل راغی غیان میان وی ځان سره واستل یو می وراول چې دا غیان دي او دا یو دا او وس الله تسوال کو چې الله باران وکي باران بوشي بیا په دې غیان باندې داس مکه واړی په دې کې بت تخم وکړي بیا ورته ناس دا برخیږي بیا بغټیږي بیا به لو کې بیا به ترشل کې دا غینه بعد بیا جرند کې بیا به خوري ډوړی به په خیر دا اوږد تفصيلات ورته ویلو دا غستړی ژوند آدم علیہ السلام دا ژوند شروع کو بیا نو پدې رزق پتاکل کې دیو بل پتاکل کې بیا تلل حتی چې د عرفات په میدان باندې دیو بل سره ملاقات شوه دی عرفات په دیو جو یو معنا په کې دا د معرفت نه دی په دې کې د آدم علیہ السلام او د حوا علیہ السلام بیا تعارف شو بیا معرفت شو ملاقات دیو بل سره شوه دی دا شو فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم كثير تراشدا سوتا مني زمانه طرفنا هدن هدایت ستویل کیږي هدایت قران دی هدایت پیغمبران دی سورۃ اعراف کې ورش رسولان او کتاب 35 نمبر آیت فإما يأتينكم كثير تراشدا سوتا مني زمانه طرفنا هدن هدایت فمن تبع هدايا چاچه تابعداري وکړه زما د هدایت زما د پیغمبر زما د کتاب فلا خوف علیهم نبی ربی پدی باندې ولا هم يحزنون نبدی غم جنوی نب خوف کې نب حزن کې خوف حزن کې فرق دی چې داغي تعلق در روانه زمانه سره چې جنت ته مسلمانان لاړ شي دایره بنی چې اوس رست بسکیږي په لالو خیر دی خو رست بسکیږي دا یره بنی او حزن دا دی چې کله جنت ته مسلمانان لاړ شي بده سني چې ګناه به هډو کړی نه ګناګار خټول مسلمانان دي بغیر د انبیاونه او نیکان خلق صحابه کرام او دا خلق او عام خلق دومره نیکان دي چې ګناه ډو کینو جنت ته چلار شي نه خپل ګناه ورته وریا دي چې ما خدا ګناه کړی واسه نو چې الله وزدي ګناه حساب را سونه کی دې پلاني ګناه حساب را سونه کی نو دا حزن او دا غم بنئ نو د حزن تعلق د ماضی سره دی او د خوف تعلق د مستقبل روان جون سره دی نه به خوفي او نه به حزن وي لکه مثال علما دا بیانې چې کله یو سړی چاته و چې اولري زیره پتا ورته چې ګوره ته وځي تور تیارې پلاني ځای کې حالت ورډه غټه ادیره ده سوري قبرونه پکې دي او عام خلک خدام قایلی چې ګوره قبرونو کې ګوره مړی مرا پاسيږي پتا بس خدا چې کله روان دي اٹکند غرمه ده یا تور شپه ده
دا چې د درې ته ورنږدې شي بس دا غونه په زیګ زیګ شي د وختې نه غدريږي او تلې شي نه بیا دا ته خوف وي خوف ورته وي چې دا به څنګه زم رښتیا مې دا مړ راونه نسی مړ خو نیول کوي خو بیا چې کله په دې درې کې سترګې پټي کې منډه وهي ولال شي دي او بیا چې خپل ځای ته ورسیږي بیا دا زړه دا ټوپونه وهي او دا وځي په دې ځای څنګه راوختم خلک چې مړ نه ما خلک چې نیولې چانه ما دې ته حزن ویل کېږي بیا دلته یو خبره پاتې شو لاګړه مفید را کومه دې تفاسیر کې ذکر د عام خلک بیانې چې زه بیان کوم و آدم علیه السلام چې کله دا بوټي وخورو نو آدم علیه السلام غوړ وختو چې غوړ وختیو نو جامع ته الله وغسل بره او قتل څنګه نو شاته ته دا وختو غنونی ول چې غنو ته ونی ول آدم علیه السلام برکتل برد الله عرش وتخکارش د الله په عرش باندې لیکل شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله ابن کثیر کې دا روایت موجود دی لا اله الا الله محمد رسول الله آدم علیه السلام ویل چې دا محمد لفظ دا الله په عرش لیکل شوی دی نو دا بسو سبب خصوصي بندي لہذا الله ته وی چې الله د دې محمد په وسیله باندې ستانه ز سوال کوم چې ما معاف کا الله تعالی محمد څخه پیژنې صلی الله علیه وسلم ولستا په عرش لیکل دي کنه او دا روایت کمزور دی حد درجه ضعیف دی او دا بدعتيان د دې لپاره پیش کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وسیله کې پیش کول جایز دي آدم علیہ السلام دومره غم سره دی الله ته جنتی لباس اغستر یا خو پورن الله ته متوجه دي چې الله تعالی ته سوالو کې چلای معاف کی دا د عرش لیدل او پاغه د محمد لفظ دا خبره کمزوري دي د ثبوت نشتا او زمون دین داسې کمزور دي نه چې داسې په اوتو بوتو باندې او داسې په کمزور احادیث باندې ثابت شي زمون دین دا ټول ثبوت بغواړي چې ټول ثبوت او مضبوط دلیل په شی باندې نو دا غمنل په من لازم بیان دي لہذا دا خبره کمزوري دي که پیغمبر دی کولی دی او کسبرګ دی الله ته وسیله کې پیش کول ناجایز دي او دا بدعت ته وسایل الله ته وسیله په نیک اعمال باندې جایز ده نیک عمل بس کوا الله ته وسیله کوا هغه جایز دي نور تفصیلی بحث ان شاء الله سورۃ المائده آیت نمبر 35 کی آیت الوسیله کې کو بیا خجی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا دا واستخویف ته مخکې بشارت واستخویف والذین کسان کفروا چې کفر کړي وکذبوا بآیاتنا تکذیب کړي زمون پیاتونه باندې کفر کړي دي عقیده د کفر دا وکذبوا بآیاتنا او تکذیب وکړو زمون د آیاتونو کفر وکړو تکذیب وکړو اولئک اصحاب النار دا کسان ور والي د اور ملګری اصحاب النار د اور ملګری هم دی وفیا په دی اور کې خالدون همیشه به اوسېږي همیشه به کې اوسېږي